موسیقۍ دغه بنډار د سوات سیلانۍ سیمه ګبینجبه کې جوړ شوی. ګبینجبه چې د سوات او دیر په پوله پرته سیلانۍ سیمه ده او هر کال پکې واورې وریږي. حکومتي چارواکي وایي چې مقصد یې دغه سیمه ټول ملک او بهر هیوادونو ته معرفي کول دي. د ګبینجبې په واورو کې میله جوړه شوې چې پکې روایتي لوبې، موسیقي، په واورو کې زغل شامل دی. ځایي خلکو پکې د خوراکي توکو سټالونه هم لګولي. دلته کې چاول لګولي دي، بریاني او سوپ دي را سره، سموسي دي را سره، انډي دي را سره. نو موږ د موجوده حکومت نه ډېر زیات خوشحاله یو چې دې علاقې له ترقي ورکړه او موږ ته پکې د روزګار موقع میلاو شوه. ګبینجبې ته رسېدلي سیلانیان د واورو او میلو څخه خوندونه اخلي. دوی وایي چې علاقه ښایسته ده، خلک یې میلمه دوست دی. او ګبینجبې ډېر زیات ښکلی ځای دی او موږ د خپل فرینډ سره راغلي یو، ډېر زیات انجوی موږ وکړه. موږ د والیبال د ټیم پلیر یو او ډېر زیات ایون مزه ده دلته کې او زموږ د ټولو ته دا فیل دی چې تاسو ټول دې دلته راشئ، د دې مزې نه خوند والئ او د دې لاره هم ډېره ایون ده. دلته کې هر څه ډېر زیات زبردست روان دي. حکومتي چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت د سوات په بعض سیمو کې د سیلګرۍ نوې سیمې معرفي کوي چې پکې ګبینجبه هم شامله ده. چې سیلګرۍ چې دی نو حکومت دی لا موجوده حکومت صوبایي حکومت دی لا ډېره زیاده اهمیت ورکوي، وده ورکوي او هر څوک چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې هغه راشي او د ټوریزم کم مقصد او کم چې دی هغه فالو کړي او دلته یعنې خپل دا قدرتي مناظر چې دي دا وویني، وګوري. د سوات ګبینجبې په اړه سرکاري چارواکي وایي چې دغه سیمه کې به د سکي لوبو نړیوالې مقابلې هم کولی شي. دې ترڅنګ ګبینجبه کې به د پاکستان د ټول نه اوږد چیرلیفټ جوړوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.